بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې ټول به راته روغ او جوړ اوسېږي راته ګرانو هېوادوالو. نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو د تاریخ پوهنې د بیومتریک تاریخ پوهنې نوبت در سره شریک کړم. فعلا لپاره تاریخ چې دا موږ دغه نوبت چې راټوله کړې ده هغه د 1402 کال د څلورمې میاشتې 28 تاریخ باندې ده. فعلا لپاره د کابل نوبت چې دا د 1401 کال د دویمې میاشتې 28 تاریخ ته رسېدلې ده. کاپیسا چې دا د 1401 کال د اوومې میاشتې 19 تاریخ ته رسېدلی. پروان چې دا د 1401 کال د څلورمې میاشتې 19 تاریخ کې ده. میدان وردګ چې دا د 1401 کال د 12مې 21 تاریخ کې ده. ننګرهار چې دا د 1401 کال د 8مې او 4 تاریخ کې ده. لغمان چې دا د 1401 کال د 4مې میاشتې 4 تاریخ کې ده. پنجشیر چې دا د 1401 کال د 14مې 14 کې ده. بغلان چې دا د 1401 کال د 14مې 28 تاریخ کې ده. بامیان چې دا د 1401 کال د 12مې 15 کې ده. غزنی چې دا د 1401 کال د 12مې 8 تاریخ کې ده. پکتیا چې د 1402 کال د اولې 18 کې ده. او کونړ چې دا کونړ نوبدیهي چې دا د 1402 کال د اولې میاشتې 40 تاریخ ته رسېدلی. نورستان چې دا د نورستان نوبدیهي چې دا د 1402 کال د 4مې میاشتې 15 تاریخ کې ده. بدخشان چې دا د 1402 کال د اولې میاشتې 20 کې ده. تخار چې دا د 1402 کال د اولې میاشتې 20 کې ده. کندوز چې دا د 1402 کال د اولې میاشتې 14 کې ده. سمنګان چې دا د 1401 کال د 12مې میاشتې 23 کې ده. سرپل چې دا د 1402 کال د اولې میاشتې 19 تاریخ کې ده. غور چې دا غور د 1402 کال د اولې میاشتې 40 تاریخ کې ده. د کندي چې دا د کندي د 1401 کال د 14مې میاشتې 25 تاریخ کې ده. اروزګان چې دا د 1402 کال د 2مې میاشتې 26 تاریخ کې ده. زابل چې دا 1402 کال د 4مې 20 تاریخ کې ده. پکتیا چې دا پکتیکا 1402 کال د 2مې 4 تاریخ کې ده. خوست د 1401 کال د 12مې 14 کې ده. بلخ چې دا د 1401 کال د 4مې 20 کې ده. جوزجان د 1402 کال د اولې 20 کې ده. فاریاب چې د 1401 کال د 8مې اول تاریخ کې ده. هلمند د 1402 کال د اولې 20 کې ده. کندهار 1402 کال د اولې 12 کې ده. بادغیس د 1401 کال د 12مې 8 کې ده. هرات د 1401 کال د 4مې 8 کې ده. فراه د 1402 کال د اولې 25 کې. نیمروز د 1402 کال د اولې په 8 تاریخ کې ده. کوم کسانو چې فعلا لپاره ما نوبدیهي د ولایتونو ذکر کړ تاسو ویلې دغه کسانو چې ثبت نامونه کړي په دغه ولایتونو کې یا فورمې تبدیلي کړي په دغه تاریخ باندې نو دوی د خپل فورمې د چک ودګوري دوی ته هغه نهایي فورم مشخص کړی ده او کومې ته مشخص کړی نه هغه ته به د په تمه د کښینې هغه ته وروسته به مشخص کړي. او فعلا لپاره د کوم کسانو چې ثبت نامونه کړي دوی ته نهایي فورم مشخص کړی ده او بعضو ته د نهایي فورم تاریخ مشخص کړی ده. او کابل چې د فعلا لپاره 25 کې ده. کوم کسانو چې لا تر اوسه په 45 کې ثبت نامونه کړي مګر تر اوسه بیومتریک مشخص شوی نه ده. په راتلونکو څو ورځو کې یعنې 2 هفتو الا 3 هفتو په جریان کې به دوی ته به تاریخ مشخص شي او تاریخ ورته ورکړي. او فعلا لپاره د کابل د بعضو البته په اساس شکل سره موږ چې معلومات جمع کړي دي د کابل نوبدیهي چې ده د تیر کال د 1401 کال د 2مې 26 ته رسېدلی ده. او انشاءالله فعلا لپاره توضیح ډېره شوې ده. کابل کې فعلا 2000 کسانه شاوخوا بیومتریک کېږي او په ولایتونو کې له 1400 شاوخوا کسانه څه کېږي بیومتریک کېږي. او احتمال شته هم احتمال دی هم شته چې په کابل او په ولایتونو کې دغه تعداد لوړ شي یعنې پخوا په شکل چې مثلا پخوا 3000 4000 الا 15000 کسانه په کابل کې بیومتریک کېدل. احتمال شته چې دغه نږدې وختونو کې به دا تعداد لوړ شي او همداسې په ولایتونو کې هم.
او کوم کسانو چې لا تر اوسه پورې تاریخونه مشخص شوي نه دي په تمه دي کینی په منتظر شي تاریخ ورته مشخص کړي او په ټول ولایتونو کې بغیر د کندي ولایت څخه چې فعلا لپاره امارت بند نو ټول ولایتونو کې فعالیت لري جریان لري پاسپورتونه توزیع کیږي د کابل په شمول کابل کې توزیع شروع ده او کوم مشکل نشته او پاسپورتونه په کافي اندازه موجود دي بعض اواز خبره کړې و چې پاسپورتونه کم دي یا زیات دي نو فعلا لپاره په کافي اندازه پاسپورتونه وجود لري او روزانه هم د تعداد له پخوا څخه مخکې چې 10 کسان او اوس ولایتونو کې 50 کسان دي یعنې نه معلومیږي چې پاسپورتونه مشتهر شته او په کابل او ولایتونو کې په عادي شکل سره د پاسپورت توزیع روانه ده کوم مشکل نشته که کوم مشکل لري کوم وړاندیز لري یا د پاسپورت په ارتباط باندې کوم سوال لري کولای شئ د دې ویډیو لاندې کمنټ کړئ تر څو موږ تاسو ته ویډیو پیج جوړ کړو یا په زموږ ټلګرام کې معلومات سره شریک کوم د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ تر څو تاسو ته ښې ویډیوګانې جوړ کړو تر څو تاسو مشکل د پاسپورت په ارتباط باندې د ویزو په ارتباط باندې د بورسو په ارتباط باندې حل او فصل کوم مننه کور آباد